بسم الله الرحمن الرحیم. ثواب السحور، ثواب د پیشلمي. د پیشلمي په کولو کې الله څومره ثوابونه ایښي دي. ډېر کسان داسې ستا چې دوی پیشلمي نه کوي، پیشلمي ته نه راپورته کېږي او دوی وایي پیشلمي کول موږ ته بیخي ډېر زور غواړي. انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وای رسول الله علیه الصلاة والسلام وفرمایل تسحروا، تاسو پیشلمي کوئ، فإن فی السحور، بلا شک په پیشلمي کې برکتن، برکت دی. دغه روایت بخاری او مسلم را نقل کړی دی په خپلو کتابو کې. او د دې برکات څخه چې د پیشلمي په وخت کې برکت دی، په پیشلمي کې برکت الله یې شي دی، دا ډېر اړخونه لري. یو د هغو څخه دا دی چې پیشلمي څوک کوي، الله تعالی جل وعلا شانه به د ده په بدن کې ضعف نه کې پیدا، د ده بدن به ضعیف کېږي نه، په بدن کې به برکت وي، قوت به په بدن کې وي. تاسو به ډېر کسان داسې لیدلي وي چې د روژې وروسته په اختر کې د لږ څه شیانو په خوړلو سره د دی ډېر ژر مریض کېږي، تیغ یې خراب وي، معده یې خراب وي، بدن یې ضعیفه سوی وي، کولمې یې برابرې نه وي، په خاطر د ده چې د روژه نیولې وي او په د روژې کې دی دومره ضعیفه سوی وي چې ډېر معمولی کلک شی پر ده باندې بد لګېږي. نو که چیرې څوک دغه کوي، سحري کوي، پیشلمي کوي، په بدن کې بې قوت هم وي او مریض کېږي به هم نه، دا د برکات څخه د پیشلمي یو برکت دا دی، باید پاته نه سي. او که چیرې سړی پیشلمي نه کوي، بې پیشلمي روژې نیسي، نو هغه دا رقم وي چې د روژې پر 15 پر 20 باندې دی خورا ډېر ضعیفه سي او دا مبارکه میاشت او دا بهترینه میاشت د عباداتو دی نه تلاوتونه بیا پکې کولی سي، نه بیا ذکرونه کولی سي او نه هم تراویح او قیام اللیل کولی سي. نو په خاطر د دې د پیشلمي پرېښول پکار نه دي او د دې برکت څخه ځان برخمن کول پکار دي. بل روایت کې عن ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وای رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایل ان الله وملائکته، بلا شک الله او د الله ملائکه یصلون علی المتسحرین، درود وایي پر سحري او پیشلمي کوونکو باندې. څوک چې پیشلمي کوي، د پیشلمي پر وخت باندې ناست ترخان ته هدف یم دی چې پیشلمي وکړي او ځان مستعد و برابر کړي د راتلونکي ورځې و روژې ته. نو پر دغه کسانو باندې د الله او د الله رحمتونه نازلیږي، الله او د الله ملایکې پر دوی باندې درود وایي چې دا خورا لوی امتیاز دی. همدارنګه روایات خو ډېر دي، یو بل روایت هم درته وایم. وعن رجل من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم قال، د رسول الله علیه السلام د صحابه څخه یو سړی و، هغه وایي دخلت علی النبي صلی الله علیه وسلم، وایي زه رسول الله علیه السلام ته ور داخل شولم، ورغلم کوټې ته، وهو یتسحر، او رسول الله علیه السلام پیشلمي کوي. فقال، وایي رسول الله علیه السلام راته وفرمایل انها برکة، دغه پیشلمي یو برکت دی، اعطاکم الله ایاها فلا تدعوه، دغه یوازې الله تعالی تاسو درکړی دی، نو دا تاسو مه پرېږدئ. یعنی فلا تدعوه، دغه برکت او دغه پیشلمي تاسو مه پرېږدئ، تاسو یې کوئ. او دغه رنګه یو روایت لا بل هم درته وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه څخه روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم السحور كله برکة، پیشلمي ټوله برکت دی، فلا تدعوه، تاسو دا پیشلمي مه پرېږدئ. ولو ان یجرع احدکم جرعة من ماء، ولو که یو ستاسو یو غړپ د اوبو څخه چښي، یو غړپ اوبه وچښي، لا هم کوئ خو پرېږدئ یې مه. فان الله عز وجل وملائکته، بلا شک الله او د الله ملائکې یصلون علی المتسحرین، درود وایي الله او د الله ملائکې پر پیشلمي کوونکو باندې. یعنی که ډېر خوراک نسې کولی، ځان ډېر نسې اماده کولی، یا مناسب خوراک نسې کولی، یو غړپ اوبه لکه دې په وسه پراوله باید وچښې، باید پیشلمي پرې نه ږدي، ولو که هغه د یو غړپ اوبو په چښلو سره وي. نو روایت په دې کې خورا ډېر دی. رسول الله علیه الصلاة والسلام و پیشلمي ته غدا المبارک ویلي، مبارکه غدا یعنی یا ناشته یا خوراک.